نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي، نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي، ستا د حسن سو مقدار ته نه رسیږي. بهارونه خزانونه به ډېر راشي، بهارونه خزانونه به ډېر راشي، مدینې دا ستا بهار ته نه رسیږي. دا کیسټ به تاسو ته د کیسه خوانۍ شاته په کباړي بازار کې په اهل سنت والجماعت کیسټ مرکز کې د فیض الله او اسد الله سره هر ساعت ملاویږي. اللہ جلال جل جلالہ پا قرآن مجید کی ذر قصص بیان کری دی جی پدی قصو کی قصد اسماعیل علیہ السلام و دا ابراہیم علیہ السلام مران نراغنے دا. اللہ رب جلال جل جلالہ دا نوح علیہ السلام ناتر ابراہیم علیہ السلام پوری دلراش فقصہ و سرویخ کالت ارشوی دا حضرت صالح علیہ السلام نتر ابراہیم علیہ السلام پوری ولنصو سلویخ کالت ارشوی اور دا حضرت آدم علیہ السلام نتر حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری دیزر وشبک سو سلویخ کالت ارشوی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہران اشبک پیغمبران علیہ السلام دنیا تراغلی دی دا دے بیان معلوم داشو چی دا حضرت شیس علیہ السلام زوی انوش دا انوش زوی دا قینان زوی دا محلائل او دا محلائل زوی دا یردا مبلغین و مجددین پیغمبران نو گلنو. اللہ رب جلال جل جلالہ دا ابراہیم علیہ السلام پیداش پیداسی عجیب مقام کے عجیب ماحول کے کرے دا ابراہیم علیہ السلام پواب کی راوی کہ ابراہیم علیہ السلام دا بابل پخار کے پیدا شوے بلقول دا سراوی چی دا حوران پخار کے پیدا شوے لیکن پلا دا حوران دا بابل تبوت لو دا نمرود بادشاہ جابر بادشاہ دا مملکت زمکوا بدائی ظہور کی وحب زید ممن روایت کئی چی ابراہیم علیہ السلام زید تارخ دے زید ناخور دے آزر دا ابراہیم علیہ السلام ترو دا بدائی ظہور کی دام راغلی دی چی ابراہیم علیہ السلام دا مور نملیو ساو دا مومن و ایمان پر سات لیو. حضرت ابراہیم علیہ السلام چی دا حوران پکڑو کے پیدا شلو بل روایت کے راغلی دی چی دا دمشق دا کلی نا پا برزینو مکلی کی یو غار رے پا آگے غار کے ابراہیم علیہ السلام پیدا شلے دا غار دیر مشہور دے گلنو پا دے خار کے اللہ رب جلال دا براکت او دا شرافت نخی موجود دی خلق دا دعا دا پارا دی غات رجو دا اللہ رب جلال جل جلالونا دا غات دا شرافت او دا برکت پا وجبان دعا کرو اللہ رب جلال حقا دعا قبلوی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا وحدانیت نور او شغلوا درارا او دا توحید دا اللہ رب جلال دا نمروز بیا دا کنعان دا باشای پر زمانہ کہ اللہ پاک کا رکھنوا بدائی ظہور عربی کتاب کے راغلی دی چی دا نوح علیہ السلام دری زامنو دا یوزی نامی ساموا دا بلزی نامی حاموا دا بلزی نامی یافسوا نبوت دا سام پا اولاد کے راغلے دے دوی پا حجادو دے جاسر نزدیز مکہ کیوں سی دے قوت او طاقت دا حام پا اولاد کیوں جبر او زبردستی دا یافس پا اولاد کیوں دوی پا مشرقی سا دا زمکہ کیوں سی دے دا حام زوی پیدا شلو نو دا حغنو میں کوش کے خودنو کوش لوشنو وادی اکرلو انو اللہ پاک والا کنعان زوی ورکرلو کنعان چی لوشنو خدای پاک والا سلطنت ورکرلو دا نکاح کولنا پس ہم دا اللہ تعالی و تبارک دلیو معشوم ورکرلو کنعان چی دا حلق دا علامات بدبخکار شلو دا خپل خلیتا ہوئل چی دا حلق قتل کا اگا قتل نکرلو بہر پسارا کیوں گرزولو دا کنعان دا یقینو چی حلق قتل شلے بقدرت و حکمت دا اللہ تعالی دی حلق بپسارا کی و پرانگارات للا دا دی معشوم لبیتے ورکولو حلق پیو محبول مقام کی پروتو. روایاتو کی راوی چی دا کنعان دا خپل خدنا چی کل دا بچے پیدا شنو خپل بی بی تیدا سی آوازو کو چی اے بی بی ماتا دا بچے بدبخت اخکاری تفاصیرو کی راغلی دی روایتونو کی راغلی دی چی دا دیلو وجد آوا چی کنعان شندو دا اولاد بن پیدا کیندلو کنعان پا غیر طریقی بانے راغلیو دا دی وجن دا بابا جان پستر گبانے خنر نراتلو دا حیواناتو دا ذرن نبا اللہ رضو جلال
پخمل حکمت باندې بچ کولو سوره پسې د کلی خلکو نه چاولی دلو کلی ته یوړلو او نوم د نمرود کې خودلو نمرود چې کله لوی شلو نو زور جبر او زبردستی کارونه شروع کړل غلا به کولا د خلکو نه په زور ځمکې نیولې لارې به بهلي خپل خوی او عادت وګرځولو د سره ګڼ بدمعشان کسان را جمع شول د دې قسم د ظلمونو د زبردستی کار نه به کول د دې د فسادونو شکایتونه کنعان بادشاہ ته خبر ورسېدلو کنعان پوینو چې دا دماغ نمرود تنګا پتنوا چې کنعان بادشاہ د ما پلار دی کنعان بادشاہ چې نمرود د هغه ملګرو پسې فوج لېږلو نمرود هم خپل د ملاتړ ملګري را جمع کړل مقابله شولا د الله رب جلال لوی قدرتونو ته ګوره چې د کنعان فوج ماته وکړه کنعان بادشاہ قتل شلو د بادشاہ یو د نمرود د بادشاہی د نمرود په لاس کې رااله نمرود به د ځمکې بادشاهانو سره جنګ کولو